درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. نو دا د نادرخان غونډۍ یا د نادرخان تپه ده. نو دلته راغلي یو، تاسو د خلکو بیروبار جمع جوش ګورئ. ځینې تصویرونه مو نور هم وکتل او همکاران هم راسره دي او راغلي یو تر څو د دې ځای څخه ننداره وکړو او یو څو دقیقې او د چا خبره سیل و ساتیري وکړو. نو دلته ځوانان ډېر زیات دي، ټول د سیل و ساتیرۍ لپاره راځي. تاسو د تصویرونه ګورئ، موټرونه دي، ماشومان دي، لویان دي، ټول هېوادوال نو راځي دلته. د جمعې ورځ وي، د دې لپاره چې یو څه دقیقې هغه ژوند یو څو شېبې خوشحاله او په ارامۍ تېرې شي. درنو لیدونکو نو دغلته یو ماشوم هم راسره ولاړ دی. تاسو یې ګورئ څنګه یې لالا ښه یې په زوره خبرې کوه. صحیح ده؟ ښه. نوم دې څه شی؟ عبدالمصور جانه څنګه راغلی نن دلته؟ دلته د هغه د ساتیرۍ لپاره تفریح ته راغلی. ښه تفریح ته راغلی. درس وایې؟ څوم صنف کې ماشاءالله؟ شپږم صنف کې. بېشکه څوم نمره یې؟ اول نمره. بېشکه چې اول نمره شوې کور کې چې درته تحفه واخیستل څه شی درته واخیستل؟ پلارجان دې کالي درته وکړل. خوشحاله اوسې. کوم پیغام کوم څه لرې؟ لیدونکو ته مې دا پیغام ده چې خپل درسونه ووایي او همداسې تشې تشې ونه ګرځي تر څو خپل وطن په آینده کې جوړ کړي. تر څو خپل وطن په آینده کې جوړ کړي که نه؟ کور ودان مننه. خوشحاله اوسې. درنو لیدونکو تاسو وګورئ یو څو نور تصویرونه هم د دې سایډ څخه بیروبار ده.